وحدین د فرهنګ بیرینان په لغتنامه کې د دې کلمې معنا داسې راغلی وحدین، بهدین، سرزشتي. اصل تلفظ او مفهوم په پښتو کې له دې نوم نه د دوی د تعبیر یا نور پلونکي ورهاخوا په پښتو کې له دې کلمې څخه دوې معناوې لاسته راتلی شي. اول وحدین، بخدین، بخدین د خدای د لوري بخښل شوی دین. دوهم بختین، بختین منسوب بختي یا پښتي بخښل شوي ښار ته. بختین، پښتین، پښتیوان، اوسنی پښتون د بخښلې ځمکې استوګن. کېدای شي په دواړو تعبیرونو کې د اوسني پښتون پخوانۍ لغوي بڼه ومومو، خو پښتون په لغوي مفهوم مخکې له د بخښلي دین منونکي څخه د بخښلې مینې څښتن او اوسېدونکي په معنا منطقي، رښتینی او سم ښکاري.